سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته 3 پاکستاني عسکر سخت ژوبل شوي دي. السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د سپین بولدک په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ په نښته کې 3 پاکستانیان ژوبل شوي دي. څو دقیقې مخکې د مقبوضه افغانستان چمن ښارګوټي او سپین بولدک ترمنځ دروازه کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ غوډه رامنځته شوی دی. عیني شاهدان وایي دواړو لورو د ټوپکانو په کونداغونو سره یو بل وهلي دي چې په نتیجه کې 3 پاکستاني عسکر سخت ژوبل شوي دي. سرچینه وایي پاکستاني ملیشو یو افغان میرمنه وهلې او وروسته افغان سرتیرو غبرګون ښودلی او غوډه رامنځته شوی دی. د اوس لپاره د سپین بولدک دروازه تړل شوې ده. دا لومړی ځل دی چې په سرحدي سیمه کې په کابل باندې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د افغانستان او پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنځ نښته رامنځته کیږي. بل خوا د چین د ژمنیو بشري مرستو لومړنۍ جوپه کابل ته ورسېده. طالب چارواکي وایي د چین لخوا د ژمنیو بشري مرستو لومړۍ جوپه د چهارشنبې په ورځ افغان پلازمینې کابل ته رسېدلې او طالب چارواکو ته سپارل شوې ده. دې مرستو کې 4000 کمبلې او 3700 ګرم جاکټونه شامل دي او کابل کې د چین د سفیر لخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی ته سپارل شوې ده. د ژمي په رارسېدو سره افغانستان کې د میلیونونو وګړو د سرپناه او برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. نړیوالې مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې دا مهال میلیونونه افغان وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي او مناسبه سرپناه نه لري. څه موده وړاندې ملګرو ملتونو په جنیوا کې له افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې پکې د څه باندې $1 میلیارډ د مرستې ژمنه وشوه. یاده دې وي چې چین د هغو ګوتو په شمېر هیوادونو په ډله کې راځي چې لا هم په کابل کې فعال سفارت لري او طالبانو سره په اړیکه کې دی. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې دواړه خبرونه به مو راسره اورېدلي وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.